هستم. زه راځم ورته ګوره دلته پر دې کمپیوټر باندې درېږدم، بار رایټ کلیک ورکوم. چې کله مې رایټ کلیک ور وکړ راځم ورته ګوره دلته چې شته مینو چې پر دې باندې کلیک کوم. چې کله مې کلیک ور وکړ سو دا به درته راخلاص شي. چې کله دا راخلاص اوس ورته ګوره وینې د لاندې خوا څخه اول نه دوم لیکلي ډیسک منیجمنټ پر دې باندې کلیک کوم. چې کله مې کلیک وکړ سو دلته ورته ګوره زموږ سره دا ټول راخلاص. اوس ګورئ د دې دغه کار دی ورته ګوره زموږ سره ټوټل د کمپیوټر میموري کارت چې دی 415 جی بي دی. معنا دا 15 جی بي دی خو هلته بیا کمپیوټر راځي سو عموما زموږ سره یوه سي ډرا ده، بله ای ډرا ده او بله چې ده اف ډرا ده. که څه فکر ورته ګوره په دې ځای کې هم ورته ګوره وینې دا ده، د دې ځای څخه ورته ګوره وینې دا چې ده ای ډرا ده او راځي ورته ګوره وینې دې ځای څخه دا چې ده اف ډرا ده او دا کومه ډرا ده سی ډرا ده. اوس که تو غواړې چې یاره چپ له سی ډرا نه پټېږي، که تو غواړې چې یاره دغه ډرا یا دغه ډرا زموږ کومه چې کوم پټوم غواړم چې پټه شي نو بار راسي ورته ګوره وینې دې ځای څخه پر دغه ډرا باندې به رایټ کلیک وکړې. چې کله دې رایټ کلیک ور وکړې سې سو راوځي ورته ګوره دلته لیکلي وایي چینج ریګولیټر ان پاتس پر دې باندې کلیک وکړې. چې کله کلیک وکړې اوس دلته یې ریموو کړه. چې کله یې ریموو کړې سې سو یس یې کړئ چې یس یې کړئ نو ورته ګوره عمومي دا ډرا چې سو پټ سوه. اوس که ورسې ورته ګوره وینې زه پر دې باندې ډبل کلیک کوم. چې کله کلیک ور وکړې سې سو اوس که دلته ورسې ورته ګوره وینې هغه ډرا نشته، خو ریمو داسې کار کوي چې په دې ډرا کې کم شی پروت وي هغه شیان د منځه نه باسي، هغه شته خو منځ کې دا ډرا چې کوي پټوي یې د منځه باسي. او که تو غواړې چې یاره دا بله ډرا زه غواړم چې پټه کړم دا ډرا راځم پر دې باندې رایټ کلیک کوم. چې رایټ کلیک وکړې بیرته راځم ورته ګوره چې لیټر ان پاتس پر دې باندې کلیک وکړه. دلته ورته ګوره ریمو وکړه چې ریمو دې کړې سو یس یې کړئ چې یس یې کړئ. اوس که ورسې ورته ګوره وینې دلته زموږ سره څو ډراوې وي یوه ډرا وي سې سو دا سی ډرا او سی ډرا نه پټېږي چې زه په دې دا په دې خاطر نه پټېږي چې په دې کې سیسټم دی سې سو په دا خاطر نه پټېږي کنې عموما دا هم چې کېدله پټېده سې سو دا کار کوي. اوس نو که تو غواړې چې یاره زه غواړم چې بل ښکاره کړم نو بیرته به راسي پر دغه باندې به رایټ کلیک وکړې. چې رایټ کلیک وکړې چینج ته به راسي پر دې باندې به کلیک وکړې. دلته به راسي اډ ته پر اډ باندې به کلیک وکړې اوکې چې اوکې دې کړې سې سو. اوس که ورسې ورته ګوره وینې پر دې باندې ډبل کلیک وکړې زموږ سره ورته ګوره وینې هغه ډرا به ورته ښکاره سوه. او که تو غواړې چې دا بله ډرا زه ښکاره کوم نو راسه ورته پر دغه باندې رایټ کلیک وکړې. چې رایټ کلیک وکړې چینج ته راسه پر دې باندې کلیک وکړه. دلته یې اډ کړئ چې اډ دې کړئ سې سو اوکې کړئ چې اوکې دې کړئ نو عمومي هغه ډرا به پټه به سې سو دا کار کوي بل ښکاره کېږي وینې دا کار کوي. نو زموږ سره ورته ګوره دا ډرا ده په څه طریقه پټوي ورته ګوره پټېږي او په څه طریقه ورته ګوره ښکاره کوي چې کېږي عموما ښکاره کېږي. او اوس که تو غواړې چې یاره دغه ډرا دغه نومان زه اړوم اوس ورته ګوره وینې دلته که راسې ورته ګوره وینې پر دې باندې ډبل کلیک وکړې. دا د ډي په نامه دی، دا د ای په نامه دی، دا سی په نامه دی. که تو غواړې چې دا نومان زه اړوم دا د کمپیوټر نوم ګوره زموږ سره په کمپیوټر کې چې دی هر شي دوه نومان لري. یو چې دلته لیکلي لوکل ډیسک دا چې دی زموږ نوم دی، دا کوڅو په مابین چې ډي لیکلی دی دا د کمپیوټر نوم دی. که تو غواړې چې دغه نوم زه اړوم سې سو مثلا دا ورته ګوره وینې دغه د دغه نوم یې زه ور اړوم دغه د کمپیوټر نوم یې ور اړوم نو بار به راسې ورته ګوره بېرته په دغه باندې به رایټ کلیک وکړې. چې کله دې رایټ کلیک وکړې چینج پاتس ته به راسې پر دې باندې به کلیک وکړې. دلته به راسې چې شته چینج په ریمو کې یو شی پټېدی په اډ کې بیرته چې شته دی ښکاره کېدی. اوس که راسې ورته ګوره چینج ته پر دې باندې کلیک وکړې. چې کله کلیک وکړې مثلا دا ډرا ده زه غواړم چې کوم یو ورکړم اف والا ورکړم سې سو اف والا ورکړه اوکې یې کړئ چې اوکې دې کړئ یس یې کړه. اوس که ورسې ورته ګوره وینې دې څخه به هغه ډرا واوښتې په چې باندې واوښتې په اف باندې واوښتې دا ده وینې دا نو هره ډرا ورته ګوره چې ته بدله کولی شي چې بده یې کړي په هغه صورت باندې موږ کولی شو چې درته دغسې نوم یې ور بدلوي هر شي ته بدله یې کولی شي چې بده دا خو دا رالی دا خو یوه اړخ و. بل که زه اوس وغواړم چې یاره زموږ سره ورته ګوره دلته څو ډراوې دي دوې ډراوې دي یوه دا ډرا ده یوه دا ډرا ده ته ګورې وینې دا یوه عمومي دا ډرا ده زموږ سره او بله کومه ډرا ده دا ډرا ده. اوس که زه وغواړم چې یاره دغه اف ډرا اخلم په ډي ګډوم یا ډي ډرا اخلم په سی ګډوم یا ډي ډرا اخلم په اف یې ګډوم مثلا دوې ډراوې چې کوم سره یو ځای کوم د ده اصول دا رقم دی که چیرې دا ډرا اخلي په دې ګډه د دغه شیان ټوله وځي چې هر څومره شیان در سره که یې دا ډرا اخیستل په دې ګډوله د دې ډرا ټول شیان وځي خو کومه ډرا چې اخلي په کومې ګډه یې د هغه ډرا ټول شیان وځي نو دغه شیان به ته اول د بار اخلي کاپي کوې وي یو ځای بېږدې چې کېښوئ بار عموما استفاده ځینې کوي کنې په بل صورت چې کېږي ځینې وځي سې سو. اوس نو که زه وغواړم چې یاره زه وایم همدغه ډرا زه اخلم چې کوم ګډوم یې سې سو کومه ډرا دا اف ډرا اخلم په ډي ډرا ګډوم یا ډي اخلم په اف یې ګډوم نو هر ډرا چې په بلې ګډه یې دغه شیان وځي. نو ګډول طریقه دا رقم ده راوسې ورته ګوره وینې دې ځای څخه زه غواړم چې ډي ډرا اخلم په چا ګډوم په اف یې ګډوم راوسې ورته ګوره پر دغه اف باندې به رایټ کلیک وکړې دلته به داسې ودرېږي سې سو دلته کوم کلیک کړئ رایټ کلیک کړئ مثلا زما سره ورته ګوره وینې دغه ډرا ده کومه یوه ده دا د اف ډرا سې سو په چې ګډه په ډي یې ګډه سې سو نو دلته به راځي ورته ګوره وینې دلته به درېږي یا دغه ډي ډرا ده وینې زه په اف ګډوم پر دغه ډي باندې به رایټ کلیک وکړې چې کله دې رایټ کلیک وکړې دلته ورته ګوره وینې ډیلیټ ویلو ته به راسي پر دې باندې به کلیک وکړې چې کله کلیک وکړې یس یې کړئ چې یس یې کړئ دا ورته ګوره وینې د دې شیان ووتل
چې کله دې شیان ووتل اوس به راسې که ته وغواړې ورته ګورې وینې دا دوې ګډې شوي نه دي دا مې ماسې خراب کړه وینې دا د سر علامه یې وینې خرابه ده که ده اوس که څوک وغواړي اوس ورته ګوره دغه ډېر چې ما خراب کړه ورته ګوره دلته نه معلومېږي که زه راسم ورته ګوره وینې دلته ډبل کلیک پر وکړم په دې ځای کې نه معلومېږي نو اوس د دې خرابو لاملونو چې دي دوه لامل دي اول لامل یې دا دی چې دا سی ده دا چې د اف ده او دا ورته ګوره نوم نه لري بل دا دی چې د دې دا سر پټۍ شنې دي د دې پټۍ چې ده توره ده بس دغه ډول لاملونه چې لري نور عموما طریقه چې ده هغه رقم ده اوس نو چې کله دې ورته ګوره دا خرابه کړه د دې شیان ټوله وګوره ختم شول اوس که ته وغواړې چې دا اخلم په دې ګډوم بیا به راسې دلته به ودرېږې رایټ کلیک پر وکړې چې رایټ کلیک وکړې دلته به راسې ورته ګورې وینې دلته لیکلي اکسټینډ ویډیو پر دې باندې به کلیک وکړې بیا راسې نیکسټ وکړې نیکسټ فینیش چې کله فینیش کړې دا ورته ګوره سره ګډې شولې اوس که زه راسم ورته ګوره وینې دې ځای څخه پر دې باندې ډبل کلیک وکړم چې کله کلیک پر وکړې څه د دې ځای څخه ورته ګوره وینې دا ډرا ده اوس دا څو ده 309 جی بي ده هغه بل ډرام راوسته په دې ګډه کړه دا 309 جی بي شو ځکه چې دا دوه ډرایو چې سولې سره یو سولې اوس نو که ته وغواړې چې یاره زه اخلم دا اخلم دا اف ډرا اخلم په دې ګډوم دا به بیرته ډیلیټ کړې ډیلیټ نه کړې نه کېږي دا به خامخا ډیلیټ کړې شام به ځینې باسي اوس نو که زه ډیلیټ نه کړم زه راسه په دغه باندې رایټ کلیک کوم ورته ګورم وینې دلته ګورم اکسټینډ کار کوي یې کوي په دې خاطر نه کوي چې داسې ډرا نه شي چې هغه خرابوي د دې ډرا څنګ ته بله ډرا به ته ډیلیټوې د منځه بې باسي بیا دې یو ځای کوی کوي په سره تشکیل کېږي یو ځای کېږي نه صحیح شو نو په دې صورت موږ کولی شي چې یوه ډرا په بل کې مدغم کړو سرګاډي دا خو دا طریقه شوله اوس نو که ته وغواړې چې یاره دغه ډرا بیخي غټه ده 309 جی بي ده زه غواړم چې د دې څخه یوه بله جوړه کړم ته ګورې وینې دلته زموږ څو ډراوې دي دوې ډراوې دي که زه راسم ته ګورې وینې دلته کلیک پر وکړم دوې ډراوې دي یوه دا ده بله دا ده یوه سی ده بله اف ده سی 100 جی بي ده او 80 جی بي ده اف 100 جی بي ده 309 جی بي ده نو اوس که ته وغواړې چې دا ډرایو اخلم په بلې چې کوم ګډوم دغه 309 جی بي څخه یوه بله ډرا جوړوم یوې کوم یې برته نو باره به راسې پر دغه ډرا باندې به داسې ودرېږې رایټ کلیک پر وکړې چې کله دې رایټ کلیک وکړې باره به راسې ته ګوره دلته لیکلي شرینک ویلیوم پر دې باندې به کلیک وکړې چې کله یې کلیک وکړې دا به درته راسي اوس دلته وایي وایي ستا ټوټل ډرا چې دی دونه اندازه ده نو اوس چې جلاکه یې وایي هغه دلته ولیکه څونه اندازه په جلاکه یې خو دلته به خیال کوئ دلته چې دی ټوله د ام بي د لارې دا ام بي ده ام بي ده ام بي درته ګوره ټوله د ام بي د لارې مثلا ته به حساب ورته کوم که چیرې 10 جی بي جلا کوله یوه جی بي چې ده 1040 ام بي ده یوه جی بي مقامه څو ده 1040 ام بي راځي تا 40 افت کړو ته یوه جی بي 1000 ام بي کېږي که دې 10 جی بي جلا کول 10,000 به دلته لیکې که دې 100 جی بي جلا کول 100,000 به لیکې که دې 100 جی بي جلا کول لک به لیکې خو هلته ورته ګوره 1000 ام بي څو دي یوه جی بي ده برای اصلا جلا کول هغونه قرار به لیکې خو دلته به د ام بي د لارې چشکې به لیکې اوس زه غواړم چې یاره د دغه څخه دې څو جی بي جلا سي 110 جی بي دې جلا سي 110 چې دی څو به لیکې 1,10,000 به لیکې نو دلته زه راځم ورته ګورم یې دې ځای څخه یا 1,20,000 1,20,000 که دغه کې بیا 1,000 جی بي جلا کېږي زه راځم 1,000 جی بي چې کوم ځینې جلا کوم یې دلته راځم 1,20,000 لیکم دا د 1,20,000 مې ولیکله ام بیانې دي مینې ام بي ده 1,20,000 ام بي 1,000 جی بي کېږي نو بار بار راسه ته ګور په دې شین ویډیو باندې کلیک وکړې چې کله کلیک وکړې دا ورته ګور ځینې جلا شو 1,000 جی بي چې شو راغله اوس که ورسې ورته ګور وینې دې ځای څخه پر دې کمپیوټر باندې ډبل کلیک وکړې چې کله کلیک وکړې ورته ګور دا څو پاتې شو 280 جی بي مخکې ورته ګور 300 جی بي اوسېږو اوس 280 پاتې شوه په دې خاطر چې د دې څخه یوه ډرا چې کړه جلا مه کړه خو ډرا مې چې جلا کړه هغه دلته نه معلومېږي ولې نه معلومېږي ځکه چې جوړه نه ده ورته ګوره مخکې ماته څه وویل ما چې کله ډرا دغه پټۍ یې توره وه او یا یې نوم نه درلودی دا جلا سوې ده د هغه رقم ولاړه ده جوړه نه ده اوس نو ورته ګوره دا جوړه ده دا جوړه ده نوم هم لري سر پټۍ یې ورته ګوره شنه ده وینې مګر دا نه ده جوړه ولې په دې خاطر سره چې نوم نه لري نو که ته وغواړې چې یاره دا دې جوړه سي نو باره به راسې په هغه باندې به رایټ کلیک وکړې چې رایټ کلیک وکړې یو سمپل وینیوم ته به راسې په دې باندې به کلیک وکړې بر راسه ورته ګوره نیکسټ فینیش چې کله دې فینیش کې سي اوس نو که ورسې ورته ګوره زموږ سره چې شوي دا ډرا هم جوړه شوي اوس که ورسې ورته ګوره مینې دا ډرا هم جوړه شوي 1,20 جی بي یوه دا ډرا ده یوه دا ډرا ده صحیح شوه نو دا ورته ګوره د دې اصول دی اوس ورته ګورې په دې درس کې موږ درې شیان ووایم یو خو دا خبره وه چې دا ډرا څنګه پټوو او برته څنګه ښکاره کوو دا یوه خبره شوله بله خبره دا ده چې دا ډرا زه څنګه په دې ګډوم دوې ډراوې معنا څنګه یوه کوم درې ډراوې څنګه یوه کوم معنا یوه ډرا په بل کې څنګه مدغموم دا مو بله خبره وکړه بله خبره مو دا وکړه چې مثلا دا ډرا د دې څخه یوه بله ډرا څنګه جلا کوم زه غواړم چې مثلا دلته ورته ګوره څو ډراوې دي 1 2 3 زه غواړم چې څلور نه جوړه کړم مخکې دلته دوې ډراوې اوس یې 3 کړې بعد باندې بل اضافه کړه نو دا څو خبرې په دې درس کې موږ ټیش کړې ومو وایه نو عموما ورته ګوره دا د دې لپاره چې استعمالېږي دا چې کار و دا د شرینک ویلیوم کار و
عموما د انسټال کار اوسې موږ کولی شي چې مثلا په دې صورت باندې یو څو ډرایو چې جوړ کړو او ورته سم شي نو نن لپاره دغونه قدر بس دی په راتلونکي درس کې انشاءالله خدای کوله بیا به بل درس